شاوخوا شپږ لسیزې کېږي چې د پکتیکا په یوه لرې پرته ولسوالۍ نکه کې د ضیاء المدارس پاروکې دیني مدرسه د دیني زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې په سلګونو ځوانانو ته د تفاسیرو، احادیثو، عربي ژبې، صرف او نحو په برخه کې دیني زده کړې ورکړې دي چې تېره ورځ یې 11 تنه دیني عالمان او د قرآن کریم حافظانو ته د فراغت پګړۍ ور وتړلې. دا د سږ کال د فارغینو په شمول باندې غالبا 10 کاله به کېږي چې موږ هر کال فارغین ورکوو، یا لږ یا کم. دا سیس چې تعداد یې یا تقریبا یو څه کم یې د 50 شاوخوا کې، 10 شاوخوا کې، 15 شاوخوا کې، خو هر کال د فارغینو تعداد یو څه توپیر سره لري، خو تقریبا د 10 کاله کېږي چې موږ هر کال الحمدلله فارغین لرو. غونډې ته دیني علماو د علم په ارزښت خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې د دیني علومو ترڅنګ په عصري زده کړو هم ټینګار وکړ. چې هغه د اقتصاد وي، هغه د سیاست وي، هغه د تخنیک بخش وي، هغه د فنون او علوم کې څېړنه وکړي. ان شاء الله العظیم فارغینو تاسو مطمئن اوسئ، اسلامي امارت به هغه لاره درته برابروي چې تاسو په آینده کې اقتصاد پوهوئ، تاسو په آینده کې زراعت پوهوئ، تاسو په آینده کې سیاست پوهوئ، تاسو په آینده کې نړیوال سیاست کې به تاسو څېړنې کوئ. د پکتیکا والي غونډې ته د وینا په مهال خلکو مننه وکړه چې په هیواد کې د جهادي مبارزې ترڅنګ په علمي برخه کې هم خپله مجاهده روانه ساتلې ده او خپلو خلکو ته یې د مذهبي برخې آګاهي ورکړې ده. افغان میړني ملت لکه څنګه چې د جهاد دا سپېڅلې کلمه وپالله، په ډېر غربت او په ډېر کړاو کې وپالله، هغسې د علم او د مدارسو سلسله هغسې روښانه او ښکلاوره ساتلې ده چې نور ملتونه دا ښکلا نه لري. نو لکه څنګه چې نن د اسلامي نړۍ د سیاست مرکز افغانستان جوړیږي، انشاءالله امید لرم د اقتصاد مرکز په افغانستان جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له راتلو سره د پکتیکا په بېلابېلو ولسوالیو کې د ښځو لپاره هم د دیني مدارسو د جوړېدو د بنسټ ډبرې ایښودل شوې دي.